ډېر مې یادېږي د زړه خارا و جلال آباده په جلاوطنۍ کې د وطن یاد زما د ښې او بدې یاره و جلال آباده. نارنج ګل هغه دودیزه میله او مشاعره ده چې له نیمې پیړۍ زیاته مخینه لري او هر پسرلی جلال آباد کې ترسره کیږي، خو دا ځل په لومړي وار جلاوطنۍ کې جوړه شوې. دغه مشاعره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال اوس هم جلال آباد کې جوړیږي، خو حاکم سیاسي وضعیت دغه دودیزه فرهنګي میله او مشاعره هم بې اغیزې نه ده پریښې. په جلاوطنۍ کې د نارنج ګل مشاعرې پایل هالند کې تازه جوړې شوې نارنج فرهنګي ټولنې وکړ. دغه مشاعرې ته په هالند سربیره د اروپا له نورو هیوادونو هم شاعران او د شعر مینوال ورغلي وو. د سهار نسیمه اورې ما ته حال د وطن راوړه، د وطن زخمونه څنډي، د وطن درد قرار شوی که سلګۍ د ژړاګانې او آهونه. جوړ شوی په کوم ځای کې و کتاب زما په نوم چې نه یو کوم ټکی نه کوم باب زما په نوم. په ذهن کې خوارلي وو رنګونه د جهان، راغلی ستا له لورې وو ګلاب زما په نوم. لا د ځمکې تل کې ایښي تللې وینې د زلمیانو، لا د توی د تودو خاورو سره ګلونه راغوړېږي. لا زموږ په ارادو کې عشق د منډو غلی نه دی، شپه که هر څه طوفاني ده څراغونه لا بلیږي. نارنج فرهنګي ټولنه وايي په هالند کې د کلتوري فعالیتونو ترڅنګ به هر کال نارنج ګل مشاعره هم جوړوي. دغه مشاعرې ته ورغلیو لیکوالو د ویناو پر مهال جلاوطنۍ کې دا وړ پروګرامونه د افغان فرهنګي ارزښتونو ژوندي ساتلو او جلاوطن نسلونو ته د هغې د لیږدونې برخه کې ګټور بللي. دا مشاعره شپې ناوخته د مشهور سندرغاړي دین محمد غمخوار په سندرو پای ته ورسېده.